د نن شنبې ورځې لنډ او مهم خبرونه. د افغانستان اسلامي امارت د سوداګرۍ او صنعت وزارت په مشرۍ یو پلاوی ایران ته سفر وکړ. ټاکل شوی چې دغه پلاوی به له ایراني لوري سره په چابهار بندر کې د اسانتیاوو رامنځته کولو، ټرانزیټ او د صادراتو پر زیاتوالي خبرې وکړي. د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر مولوي عطاالله عمري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې له رئیس ریچارډ ترانچارډ او د دغې ادارې د مرستو د جلبولو رئیس الکساندر جان سره کتلي دي. د چین لونګ زیرن شرکت استازي د هرات د اوسپنې پټلۍ له رئیس سره په کتنه کې د اوسپنې پټلۍ پراختیا له سیمې او نړۍ سره د افغانستان د نښلولو لپاره اساسي کلي ګڼلې ده. هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې د اوسپنې پټلۍ په برخه کې پانګونې لومړیتوب دی. ترکمنستان او چین د افغانستان د بیا رغونې لپاره خپلې مرستې پیاوړې کوي. په فراه ولایت کې د 11,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د وینځونکو توکو یو کارخونې په فعالیت پیل وکړ. دغه فابریکه د ورځې 600 لیتره بېلابېل د وینځونکو توکي تولیدوي. د خوست په مرکز متون کې 12 میلیونه افغانیو په ارزښت د یو 2 پوړیز جامع جومات د جوړولو چارې پیل شوې. د کندوز ولایت د صنعت او سوداګرۍ مسؤلین وایي د تاجکستان د ختلان ولایت د سوداګرۍ له مسؤلینو سره یې خبرې کړې چې په شیرخان بندر کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ ګډ بازار پرانیستل شي. ننګرهار کې د شاوخوا 102,000 امریکایي ډالرو په مالي لګښت د اوبو یوه پروژه بشپړه شوه. د کندهار په درېیمه ناحیه کې د یو مهم سړک د اساسي رغېدو چارې راپیل شوې. سرپور کې د تیلو څاګانو هره ورځ 100 ټنه تیل استخراجېږي.